کوچنیو کاروبارونو ته څنګه پراختیا ورکولی سو؟ کوچنیو کاروبارونو ته پراختیا ورکول او په لویه سوداګري اړول کلونه وخته اړتیا لري، خو دا کار په افغانستان کې ځکه ستونزمن دی چې په لومړیو کې یې ګټه وټه تر ډیره کمه وي. په کندهار کې له کلونو وروسته د کوچنیو کاروبارونو سوداګر اوس د ګټې خاوندان سوي او ډیری نورو ته یې کاري فرصتونه هم برابر کړي دي. د کوچنیو کاروبارونو سوداګر وایي تر ټولو مهم د کار په پیل کې قوي عزم، لږ ګټه او د بازار تقاضا ده تر څو کوچني کاروبارونه په لویه سوداګري واړوي. هر کوچنی شی چې دی هغه وغټ ته لاره واروي. د مثال په ډول باندې که موږ لږ ګټه وکړو یا کمه ګټه وکړو او په دې باندې قناعت وکړو، موږ دې ته تداوم ورکړو، دا موږ وغټې ګټې ته یا لویو ګټې ته چې دا لاره واروي. همدغسې که موږ کوچنی تاوان راونه ګرځوو، د کوچني تاوان مخه ونه نیسو، بیا موږ ته غټ تاوان پیښیږي. اول تر ټولو ضروري خو دا دی چې یو کس چې غواړي یو کاروبار شروع کړي، اول سر کې باید یو په اصطلاح قوي عزم ولري. مثلا دا د ځان سره ولري چې باید زه خامخا دغه کار تر یو حده پورې رسوم. او بله خبره دا ده چې کاروبار چې یو څوک کوي حتما باید حد اقل له ځان سره تر یو کاله پورې د ګټې وچې تمه ونه لري، ځکه چې تر څو به در هغه ساعته به دی خپل ځان د کار کوي، ځان به دې ته جوړوي چې خلک پر ده باندې په اصطلاح باور او بروسه وکړي. که څه هم په کندهار کې د زرګونو کوچني کاروبارونو له پیل سره ډیری کسانو ته کاري فرصتونه برابر سوي او تر ډیره د بهرنیو صادراتو مخه هم نیولې، خو افغان حکومت دې برخې ته خاصه پاملرنه نه ده کړې. د کندهار د اقتصاد رئیس ګل محمد آرین وایي د عامه پوهاوي کموالی او د زیاتې ګټې غوښتنه په ټولنه کې د دې سبب سوی چې خلک خپل کاروبار ته پراختیا نسی ورکولی. کوچنی کاروبار شروع کېدل که دوی تقریبا داسې 10,000 افغانۍ په شاوخوا کې هم کار په شروع کې دی کولی سي چې د یوه کال د مقاومت د یوه کې پس د یوه کال څخه دوی کولی سي خپل فامیل او په بغل کې نورو کسانو ته کاري فرصت برابر کړي، تر څو د همدې تجارت په دوام سره وکولی سي چې هغه کسان چې ضرورت لري د یوې خوا به د خپل فامیل پر کار کړي او د بلې خوا چې هغه نور دوستان چې بیکاره دي هغو ته به کاري زمینه برابر کړي. په افغانستان کې تر ډیره دولتي ادارې او بهرنۍ موسسې د کار د پیدا کولو مرجع بلل کیږي، خو په نورو هیوادونو کې کوچنیو کاروبارونو زیاتو کسانو ته د کار د پیدا کولو فرصت برابر کړی دی. په افغانستان کې خلک ځکه کوچنیو کاروبارونو ته زړه نښه کوي چې په لومړیو کې یې ګټه وټه کمه وي او خلک د زیاتې ګټې غوښتونکي وي.